افغانستان وطنا زمتن او سن وطنا يزمن وقار او عزت افغان گران وطنا هر صحرا دخ كله غر او هوا دخ كله كل فضا دخ كله هر صحرا دخ كله غر او هوا دخ كله د ملي ټلویزیون لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې جوړ روغ خوښ او خوشحاله به یاست. ګرانو او قدرمنو دوستانو، نن مو خپرونه ځانګړې کړې د کلات ښار ته چې په کلات ښار کې به د هغه کسبکارانو سره خبرې کوو چې د ژمي په راتګ سره د دوی د بخاریو د کاروبار پوښتنه وکړو. سږ کال په زابل کې د بخاریو پلورنځیو ته ورځو او بخاري چې خرڅوي له هغو سره به خبرې کوو. تاسو هم د خپرونې تر پای شېبو زموږ سره پاتې اوسېږئ. موږ په کلات ښار کې یو، تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. رب دی ودان کړه زمون ګران افغانستان وطنا دا آبادی په لور دی بیا یې کړی عزم ظلمو دا آبادی په لور دی بیا یې کړی عزم ظلمو دا آبادی په لور دی بیا یې کړی عزم ظلمو دا آبادی په لور دی بیا یې د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلات ښار کې یو بخاري فروش راغلی چې د بخاریو کاروبار کوي. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم نصیب الله دی، د زابل ولایت اوسېدونکی یم. نصیب الله جانه، څومره وخت کېږي چې تاسو دغه خپل کاروبار کوئ، دغه د بخاریو د جوړولو کار کوئ، بخاري خرڅوئ؟ څومره وخت کېږي؟ ما تقریبا داسې بس په اووه کلنۍ کې وایم دا کاروبار کوم. کلنۍ ته رسېدلی تقریبا 10-12 کاله مې کېږي. 10-12 کاله کې څومره وخت د شاګردي کړې ده؟ اول د شاګردي دې راته اول شاګردي مې بس د خپل اکا سره مې شاګردي کړې ده. تقریبا داسې 8 کاله شاګردي مې کړې ده. 8 کاله د شاګردي کړې ده. راته وایه په شاګردي په وخت کې دې ول خوړلي دي دا کاله لاسه چې مثال بخاري دې خراب کړې ده، ها د بخاري اودان دې خراب کړی دی، هغه چوشکې دې سم نه در جوړ کړی، ها دې نل دې سم نه جوړ کړی. دغه کیسې تر اوسه راغلي دي که نه؟ خامخا نو ژوند کې خو نو داسې کیسې راځي په شاګردي کې بیا نو خامخا یو شی خراب کړی یا یو لړ کې دغه مینت را باندې کړی نو شاګردي مینت نه بیا نه کېږي نو او چې استاد سوی څومره وخت کېږي؟ د استاذي مې انشاءالله تقریبا دغه یو 8 کاله کېږي. 8 کاله کېږي. له خپل کاروبار څخه څومره خوشحاله یاست؟ سږ کال ژمي ته څومره خوشحاله واست؟ کارونه مو څنګه د اسلامي امارت په راتګ سره ستاسو کارونو کې څومره پرمختګ راغلی؟ ولا کاروبار څه انشاءالله خوشحاله تر ډېرې اندازې پورې، خو سږ کال هم سیزن انشاءالله ښه سیزن و. هوا ګرمه ده. هوا ګرمه ده. یو څه سره سیزن مو ډېر داسې ژر خلاص سره موږ خپله خو 3 میاشتې ځمه 2 میاشتې لا پاتې 2 نیمې میاشتې والله خو بس داسې دي اوس خلکو ځانونه پوره کړي دي. نو اوس خلک والله بخاري ته ضرورت لري نه خلک داسې خو ډېرو به نه یې پوره کړی. هغه به ګوري وایي باران وسي، واوره وورېږي، بیا به درته راځي. نو خیر موږ هم بس نو اماده یې ورته انشاءالله که چیرې ژمی سره سخت دی نور هم څومره کمه بخاري جوړولی شي؟ بخاري تقریبا خو ستا داسې یو 7 اتره کمه بخاري جوړولی شو. کم رقم بخاري ګرانې دي؟ اودان والا ګرانې دي؟ طبخي والا ګرانې دي؟ دغه ساده بخاري ګرانې دي؟ دغه د کولا بخاري ګرانې دي؟ کوم بخاري ګرانې دي؟ ولا ګرانې خو نو د کولا بخاري خو ګرانې دي، خو هغه دلته نشته. موږ خپله نه جوړوو او نه یې راوړو، موږ د بل ځای سره راوړو کوو. او زموږ په خپل جوړ کې بیا د ډوډۍ یو رقم بخاري دي چې داسې اودان هم لري، ډوډۍ هم پخېږي، دیګ دا شی باندې کېږي. هغه کې بیا وینئ هغه غټ ماډل څه ګرانې دي، نور یې نه مناسب قیمتونه دي. قیمتونه څنګه دي؟ خلک شکایت کوي چې دغه ژمی راسي بخاري والا وایي دغه نه بخاري ګرانې کړي چې بیخي وس نه په رسېږي. انشاءالله نه ګرانه وو، خو داسې موږ باندې هم چادر ګرانې موږ په دوبي کې مثال چادر شي ارزانه راځي، چې ژمی چې بس موږ باندې چادر هم ګران سي را باندې بیا ټول خارجي شی د په ډالرو باندې راځي. اتمن تفاوت راځي. استاد محترم دا راته وایي چې بخاري تاسو په دوبي کې ډېرې جوړې کړي، ایښي مو یې په کور کې یا په ګدام کې، او که داسې ژمی شروع ورته وکړو؟ نه موږ بس موږ کار داسې یو دا ځای لري چې سر کال موږ بس اخته یو په دوبي کې جوړو بس دوی ګدامونو کې ږدو ډکوو. بس ژمي کې خو بیا نه کېږي، دلته ګراک ولاړې شی غواړي بیا نه کېږي په ژمي کې. بس تیار امادګي مو نیولې ورته ژمي ته، نو ژمي کې بیا داسې لږ کار ورسره کوو چې کوم شی کم بوت شي بیا هغه جوړو ورسره. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. مننه خیر مې څخه مننه، ستاسو څخه مننه، موږ ته وخت راکړئ. ګران دوستانو له تاسو څخه هم ډېره مننه. د خپرونې تر پای شېبو راسره پاتې اوسېږئ. موږ په کلات ښار کې د هغه کسبکارانو سره خبرې کوو چې دوی د بخاریو کاروبار کوي. تاسو د خپرونې تر پای شېبو له موږ سره پاتې اوسئ. د آبادۍ په لور دی بیا یې کړی عزم ظلمو د آبادۍ په لور دی بیا یې کړی عزم ظلمو د آبادۍ په لور دی بیا یې کړی عزم ظلمو
ستا جوړېدو ته مټین غشتي هر افغان وطنه رب دې ودان کړه زمونږ ګرانه. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. نن مو خپرونه ځانګړې کړې ده کلاټ ښار ته. په کلاټ ښار کې د هغه کسبکارانو سره خبرې کوو چې دوی د ژمي پر راتګ سره بخاري کاروبار کوي. یو ګران دوست مې تر څنګ ولاړ دی چې دوی خپله دلته په کلاټ ښار کې بخاري خرڅوي. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي ستاسو نوم؟ بله زما نوم حاجي خان آغا. حاجي خان آغا څومره وخت کېږي چې تاسو په کلاټ ښار کې دغه د بخاریو کاروبار کوئ، دلته خپل د کسب کار کوئ؟ زما دونه وخت نه کېږي خو تقریبا یو 25 کاله کېږي. همدغه دکان همدغه سرای کې همدلته پروت یم. مسافري ژوند ده شکر الحمدلله. 25 کاله کېږي ستاسو دلته زابل کې کار کوئ. کور مو زابل کې ده، په بل ولایت کې یاست؟ کور مې کابل کې ده. هلته ژوند په کابل کوم. یوازې زه دلته کله کله راځم. مسافري ژوند دی شکر الحمدلله. له خپل کسب نه راضي یم، د خپل وطن نه خوشحاله یم. شکر کار پر مخ ځي. ډېره مننه حاجي اکا. دا راته ووایاست چې د نورو کلو په پرتله سږ کال ژمي ته څومره خوشحاله واست او بخاري څنګه دي؟ خرڅېږي نه خرڅېږي؟ کارونه مو څنګه دي د پخوا په پرتله؟ زه خوشحاله په دې کې یم چې الحمدلله شکر هوا ښه ده، هوا ګرم دی، دونه یخني نشته. ځکه چې مهاجرین ډېر خلک دلته راغلي دي، بېوزله دي، نه لري. زموږ کاروبار ضعیف ده، له بل کار نه ضعیف ده. خو موږ خوشحاله په دې یو چې زموږ کلیوال، زموږ خپلوان، زموږ د ټول همسایهګان دا راضي وي، دا خوشحاله وي چې هوا یخ نه دي، دوی ژوند سم نه دی، یعنې روزګار څه نه ده. د هغه په خاطر موږ خوشحاله یو الحمدلله. شکر دونه پیدا کوو چې فرد مثال خپل فامیل ته نفقه به تیاره کړو. دا راته ووایاست څه رقم بخاري تاسو جوړولی سئ؟ د کولاده جوړوئ، ساده د لرګو ده جوړوئ؟ کوم رقم بخاري جوړولی سئ تاسو؟ موږ خو هر رقم بخاري چې دلته خلک پیشنهاد وکړي، فرمایش راکړي، موږ توان لرو ته خپل کسب فضل خدای په شیخ واجب مخته وولی سو. هر رقم بخاري چې خلکو فرمایش راکړي موږ جوړولی سو. د نورو ولایتونو څخه ورسره غواړئ که ټول تاسو خپله دلته جوړوئ؟ زابل کې تاسو خپله بخاري والا چې ساده چې بخاري جوړوي هغه ورته جوړوئ؟ یو تعداد خلک له نورو ولایتونه غواړي، اما شخصا زه خپله فضل خدای توان د کار هم لرم او ټول شی مې زده ده. خپله مکمل هر کار زه خپله یوازې زه خپله همدلې جوړوم، له بل ځای نه راوړم. ډېره مننه چې زموږ سره خبرې وکړې. مننه، خیر اوسې. له تاسو نه یو جهان مننه کوم چې موږ سره خبرې دې وکړه، موږ ته دونه وخت راکړ چې تاسو سره خبرې وکړو. ډېره مننه، ښه وخت. مننه، خیر اوسې. خدای په امان. سلام. ګران دوستانو، تاسو هم د خبرونې تر پای شېبو راسره پاتې اوسېږئ. موږ په کلاټ ښار کې د هغه بخاري کسبکارانو سره غږېږو چې د ژمي په راتګ سره دوی دغه کارونو ته زیات خوشحاله ول او ژمی دی. د دوی سره به خبرې کوو چې په دغه ژمي په راتګ سره دوی بخاري خرڅېږي او که نه. تاسو هم د خبرونې تر پای شېبو راسره پاتې اوسېږئ. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلاټ ښار کې د لیکاکو په کوڅه کې قرار لرو. یو کسبکار ته راغلی چې دی د بخاري استاد دی، بخاري جوړوي. تر هر څه دمخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي ستاسو نوم؟ ډېره مننه. زما نوم محمد الله ده او زابل ولایت یو تن اوسېدونکی یم. فعلا د لیکاکو په کوڅه کې د بخاري دوکان کوم. محمد الله جانه، څومره وخت کېږي تاسو دا خپل کاروبار دلته په کلاټ ښار کې کوئ؟ تقریبا دغه کار او کسب موږ ته د پلار نیکه څه پاتې دی. د ماما تقریبا هغه 13 کاله د کاروبار کې، او زما تقریبا دا 3-4 کاله کېږي چې د دوکان ده. 3-4 کاله کېږي دلته کاروبار کوئ. څومره وخت د شاګردي وکړه په دې برخه کې؟ څه رقم بخاري اوس جوړولی سئ؟ د لرګي دا جوړولی سئ؟ د کولا دا جوړولی سئ؟ د برادې دا جوړولی سئ؟ کوم رقم بخاري جوړولی سئ فعلا؟ تقریبا شاګردي خو مې داسې 2-3 کاله وکړه د خپل ورور څخه. استاد مې خپل ورور ده او بخاري خو نو هر رقم جوړولی سو. مثال چې یو څوک د یو بخاري فرمایش یا د یو شي فرمایش راکړي، موږ په خپله دلې ورجوړوو. څه رقم بخاري جوړولی سئ؟ ماډلونه یې څو ماډله بخاري جوړولی سئ تاسو؟ هر رقم ته یې جوړولی سو. ابدان والا جوړولی سو، دغسې وچه بخاري د نورې د ډوډۍ دپاره د 4-5 رقمه جوړولی سو. 4-5 رقم بخاري جوړولی سئ. دا راته ووایاست چې سږ کال ژمي ته څومره خوشحاله واست او په ژمي په راتګ سره ستاسو بخاري کارونه څنګه یي؟ سوداوې مو څنګه یي؟ بخاري خرڅېږي نه خرڅېږي؟ ښه دي. طبعا نورو کلو ته په کتو سږ کال بخاري خرڅېږي. ښه دي، کاروبارونه ښه دي انشاءالله. اوس فعلا څو ماډله بخاري جوړ کړي دي؟ څو رقمه بخاري لري؟ د تبخي دا لري، د اوداني لري، ساده لري؟ څه رقم بخاري لري؟ د کولا دا لري؟ هر رقم ته شته. د تبخي دام شته، د کولا دام شته، مثال ابداني شته. هر رقم بخاري لرو. دغه د ژمي په راتګ سره د بخاریو پروشان قیمتونه هم ډېر ګران دي. قیمتو کې هم ډېر تغییر راولي. څومره مو ګرانې کړي دي د نورو کلو په پرتله؟ ګرانې کړي خو مو بیخي نه دي، ځکه
ولس مسکین او غریب ده، نو د ژمي په رارسېدو سره مو ارزانه کړي دي، ګرانې کړي مو نه دي. نو نور کال ته په کتو د طبعا د مهاجر هم راغلي، د هغو په خاطر مو هم ارزانه کړي دي. نو ګرانه دي انشاءالله ارزانه. ډېره مننه. له ښاروالي مو غوښتنه څه ده چې تاسو ته یو مشخص ځای درکړي دا بخاري فروشانو ته، تر څو تاسو په مشخص ځای کې اوسېږئ او ټول کلات ښار اوسېدونکي هلته درشي؟ غوښتنې خو مو ډېرې له ښاروالۍ څه یوه نه ډېر دي. یوه غوښتنه خو مو دا ده چې یا موږ داسې یو مشخص ځای راکړي، مثال چې موږ هلته خپل کار و کسب وکړو، او یا مثال دی موږ داسې مشخص ځای راکړي چې هلته موږ خپل کار وکړو. یعنې دلته مثال نور دکانداران هم په دغه راسته کې دي، نور کسبونه کوي. نو موږ داسې ځای غواړو چې موږ ټوله یو ځای مثال یو ځای، دا مو غوښتنه ده چې یو ځای مثال موږ ته راکړي. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. مننه ستاسو جان. افغانستان وطنه شهره دشت دی د ګلو ګلستان وطنه، رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه، رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه، دا آبادۍ په لور دې بیا یې کړی. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. په کلات ښار کې له یو کسبکار سره خبرې کوو چې دی په کلات ښار کې د بخاریو، چایبرانو او دانونه ورته پراته دي جوړوي. تر هر څه د مخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ ما نوم ولي جان ده. د ملي ټلویزیون ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته نیکیلي او سلامونه وړاندې کوم. ډېره مننه. ولي جان وروره څومره وخت کېږي چې تاسو په کلات ښار کې دغه کسب کار کوئ؟ یاره تقریبا دغه 15 کاله به هم کېږي. 15 کاله کېږي. یوازې بخاري جوړوئ، دغه چایبران چې درته پراته دي دا چایبران جوړوئ، دا ودانونه؟ بخارۍ او دانونه بس سر کار کوو، حلبي سازي نه بالا سر کار کېږي. صندوقخان هر کار یعنې څه او څه جوړوئ؟ که لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو څه جوړولی شئ؟ بخارۍ جوړولی شو او دانونه جوړولی شو، چایبرانې ماتې جوړوو، بس هر څه دغه جوړوو. قیمتونه بیا څنګه دي؟ ډېرې ځینې اخلئ، لږ ځینې اخلئ؟ اوس په مثال یو چایبره ده لیک سوې د اوبه ځینې تویېږي، تاسو هغه په څو جوړوئ؟ هغه کار ته ګورو، 20 افغانۍ، 13 افغانۍ، 50 افغانۍ، 100 افغانۍ، بس دغه قیمتونه دي. نو هغه ګوره خرابوالي ته یې ګورو. ستاسو سیزن څه وخت د بخاري سیزن مو څه وخت؟ یو منی او بل منی. یعنې په مني کې ستاسو کار شروع کېږي بیا تر څه وخته؟ بیا نو بس ختم دي بالا سکوت دي کارونه. اوس نو دغه میده چایبر او د دغو شیانو کار د بخارۍ کار سکوت. د نور کلو په پرتله سږ کال ژمي ته څومره خوشحاله واست او څومره بخارۍ مو خرڅ کړلې سږ کال؟ والله که خوشحاله خو ډېر ورته، خو بخارۍ نه دي خرڅ شوي سږ کال. هوا ګرمه وله؟ هوا ګرمه وه، هوا ګرمه وه، بخارۍ نه دي دونه وتلي. دا راته ووایه چې څو رقمه بخارۍ جوړولی شئ؟ خپله څو رقمه بخارۍ جوړوئ؟ هر رقم جوړولی شي، 6 رقمه خو جوړوو که دغه 6 رقمه کې د 5 رقم معلومات لیدونکو ته ورکړئ. او دان والا وچې، د ډوډۍ والا او د ډوډۍ او دانې، نو رقم انګېټۍ او 6 رقمه 10 رقمه کېږي تقریبا چې درته یادوم یې. نوره بخارۍ ځان ته ځان دغه اوس چې د اور ورته ګرموئ دغه شیان، په دغه باندې بیا تاسو شي جوړوئ؟ لیمکاري کوو، لیم کوو. چې لیم پکوئ چې اودان لیموو، نکلي چایبرې دا لیموو، دغه د اوبو ګرۍ دي دا په لیموو، بس د لیم کار بیا له دغسې کار اخلي. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. مننه ستاسې ته، مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ګران دوستانو له تاسو څخه هم ډېره مننه چې د خپرونې تر پای شېبو راسره پاتې اوسواست. د خپرونې تر پای شېبو هم ملتیا وکړئ. صدام له زړه نه تل درته دعا کومه، شیدا آبادی نړۍ سیال زما جانان وطنه، رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. بیا هم په کلات ښار کې یو د بخاري پلورونکي ته راغلي یو، له ده سره به خبرې کوو چې دی بخاري پلوري او هم یې جوړوي او هم یې استاد دی. تر هر څه د مخه که د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ علیزی. علیزی وروره څومره وخت کېږي چې تاسو په کلات ښار کې دغه کاروبار کوئ؟ 15 کاله کېږي. 15 کاله کېږي. په 15 کاله کې د څو کاله شاګردي کړې ده، څو کاله د استادي کړې ده؟ والله که مې یو کال هم شاګردي کړې، د خپل دماغه څه مې زده کړي دي. استاد نه لرم او د خپل ذهنه څه مې زده کړي دي. نه دغسې د ورور دکان د پلار سره به ولې، د ورونو سره به ولې؟ خو هم هغسې خو مې کار کوي، کار خو دې ورسره کوئ؟ کار کړی دی دغو نه، خو مقصد د بخارۍ کار مې بیا ځان ته ما شخصي زده کړی دی. څه رقم بخارۍ جوړولی شئ؟ که لیدونکو ته معلومات ورکړئ. نور کوم کار ورسره کوئ؟ دا انګرۍ کار ورسره کوو، اره تېروو، کلنګ جوړوو، دا د پسو غیچانې جوړوو، تېروو یې مقصد
رقم مختلف شیان دي په دغه کې هغه جوړوو ټول. الزی استاد کلیدونکو ته معلومات ورکړئ چې څو رقمه بخاري ته جوړوای سي، د کولا دا جوړوای سي، د لرګو دا جوړوای سي، د برادې دا جوړوای سي، کم رقم بخاري تاسو جوړولای سي؟ دلته چې خرڅېږي ډېرې دغه د ډوډۍ بخاري دي او رقم پیتي بخاري دي، دغه ډېرې خرڅېږي. د سارا خلک یې وړي او ابدان والا دي، د ډوډۍ د وچې بخاري دي، ابدان والا بخاري دي، دغه شیان دلته ډېر خلک وړي. ډېره مننه چې زموږ سره خبرې وکړې. مننه ستاسې سم ډېره. د ګلو ګلستان وطنه رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه، رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه. ستا هر یو بوټی د لونګ او هم ګلاب او ریحان، ستا هر یو بوټی د لونګ او د ملت ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. په کلات ښار کې یو، د کلات ښار کسبکارانو سره به خبرې کوو. هغه کسبکاران چې په کلات ښار کې د بخاریو او نور کسبونه کوي، یا هم دغه استاد سره راغلي چې دی دلته چړې او تبرونه او شیان جوړوي. تر هر څه دمخه که د ملت ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ زما نوم خیال محمد دی. دغه کوڅه کې د لیککو په کوڅه کې دغه کاروبار کوم. دغه آرو چړو د کلیو د بخاریو دغه کاروبار دلته اجرا کوم. څونه وخت کېږي استاد چې تاسو په زابل کې دا کاروبار کوئ؟ یاره زما خو کم از کم دغه 20 کاله 21 کاله وخت کېږي چې زه خپله کار کوم، او د دې مخکې مې پلار و نیکم په دغه کوڅه کې کاروبار کوي. کم از کم دغه 15-16 کاله کېږي چې موږ په دغه کوڅه کې دا کاروبار کوو. دا راته ووایه چې د نورو کلو په پرتله 6 کال ژمي ته څومره خوشحاله اوسه، او کار مو څنګه دی؟ د پخوا په پرتله کارونه مو څنګه دي؟ کارونه خو ښه وه، خو داسې نه وه ښه د نورو کلو په رقم باندې. 6 کال چې و هوا ګرمه وه، سره ګراني زیاته وه، خو داسې خاص مو خوند نه دی پرې اخیستی، بس ګزاره مو ورسره وسوه. استاد محترم خپله راته ووایه څه رقم شیان جوړولی سئ؟ ستاسو بخاري او دغه کوم شیان چې جوړوئ تاسو د لې جوړوئ که له نورو ولایتونو څخه تاسو راغواړئ بیا د لې خرڅوئ؟ یا د بخارۍ کاروبار چې مې دی هغه مې ورور دی، هغه یې کوي، او زه خپله چې یم د دغه ارو و چړو و د کولنګانو دغه کاروبار، د موټر کلیانې او موټرسایکل کلیانې دغه کاروبار زه خپله د لې اجرا کوم. خپل لاسي کار چې ته کوې په خپل لاس جوړوې، داسې شی چې تاسو جوړ کړی بل چا نه جوړ کړی په زابل کې، هغه څه شي دي که لیدونکو ته معلومات ورکوي؟ والا ما په خپل ژوند کې یوه دانه توره جوړه کړې ده، هغه هم تر اوسه پورې چا دلته نه ده لیدلې، نه چا کتلې ده. نو اوس خو هغه شی نسته دلته وزوره چې اوس وایي بیا هغه ډېر انتیکه شی و، داسې شی چا دلته نه دی اجرا کړی. په دوکان کې د کلیانې هم معلومېږي، د موټرانو کلیانې او دغه نورې کلیانې زیاتې معلومېږي. کلیانې هم جوړه، چړې جوړه، ارې جوړه، نور څه جوړه؟ دغه ارې هم جوړوم، چړې هم جوړوم، کلیانې هم جوړوم پکښې کې. بس چې په لاس راسي د لاس کار مې دی شکر دی پر غښتلی، ما رقم کار کولی شي. د خپل کاروبار څخه څومره خوشحاله یاست؟ د خپل کاروبار څخه زیات خوشحاله یم وروره. سهار چې راسم ماښام په ډک جیب ځم، سهار په خالي جیب راځم. تر باچې یم وروره ګوله، ماته بهترین کار. ډېره مننه چې زموږ سره مو خبرې وکړې. خیر اوسې، الله پاک مو ډېر په عزت وسي. السلام علیکم. ګرانو لیدونکو له تاسو څخه هم ډېره مننه. د خپرونې تر پای شیبه مو ملتیا وکړئ. موږ په کلات ښار کې تاسو مو له سره پاتې اوسېږئ. د آبادۍ په لور دی بیا یې کړی عزم ظلمو، د آبادۍ په لور دی بیا یې کړی عزم ظلمو، د آبادۍ په لور دی بیا یې کړی. د ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. نن مو خپرونه ځانګړې کړې د کلات ښار ته، چې د کلات ښار له هغه کسبکارانو سره خبرې کوو چې د ژمي په راتګ سره د دوی د بخاریو پلور څنګه دی، ګران دی، ارزانه دی، پلور یې څنګه دی، شیان خرڅېږي که نه خرڅېږي. راغلي یو له یو بخاري فروشي والا سره خبرې کوو چې دی مو تر څنګ ولاړ دی. تر هر څه دمخه که تاسو د ملي ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. ستاسو نوم؟ سلامونه، زما نوم خدای رحیم شمشاد ده، په زابل ولایت کې د بخاري پلورونکی یم. ډېره مننه شمشاد صاحب. څومره وخت کېږي ستاسو دغه کار کوئ، او راته ووایه چې دغه کار کې د څومره وخت شاګردي کړې ده، او څومره وخت کېږي چې استاد شوی؟ بیخي الحمدلله موږ خو له دې کار څخه ډېر راضي یو. د ژمي په راتګ سره موږ هر تصامیم ورته نیولي دي، او دا کار تقریبا او تخمینا له 8 کلو راسي په کلات ښار کې کوم، او له بېلابېلو ولسوالیو ته موږ خپل مالونه ترتیبوو، جوړوو. شمشاد صاحب، دغه کوم بخاري چې جوړې سوي دي دا لاسي بخاري دي، تاسې له نورو ولایتونو څخه راوړئ، د لې په زابل کې تاسو جوړوئ، که دغه معلومات لیدونکو ته ورکړئ؟ بله، دلته موږ یو نمونه کاریګر لرو چې په
په خپله موږ حلبي سازان یو استادان یو تر ډېره حده موږ په خپله ټولې له یوه ولایت څخه هم بخاریو ته ضرورت نشته چې موږ یې راوړو ټولې بخارۍ موږ په خپله جوړې کړي دي او هلته زه خپل کسبګاره یم که چیرې زما کسب نور پرمخ تللی سي نور کار پسې ډېر سي بیا زه کاریګر ته ضرورت لرم چې کاریګر راوړم. تاسو مشتریان له کومو ولسوالۍ څخه لرئ؟ نور ولایتونو ته هم تاسو بخاري ورکوئ که خالي په زابل کې مرکز او ولسوالۍ ته تاسو بخاري ورکوئ؟ نه شکر الحمدلله موږ د زابل ولایت ټولې ولسوالۍ زابل یو ډېره پراخه ساحه لري چې میزان، ارغنداب، شینکۍ، اتغر، شاجوی دغه ټولو ولسوالیو ته زه شخصا بخاریان ورکوم او د کلات ښار نورو دوکانداران هم ټوله بخارۍ ورکوي او موږ له خپل کار څخه ډېر راضي الحمدلله. سږ کال د ژمي په راتګ سره ستاسو د بخاریو کار څنګه د بخاري خرڅېږي نه خرڅېږي د نورو کلو په پرتله د نورو کلونو د ژمي په پرتله سږ کال ژمي ته تاسو څومره خوشحاله اوسئ او بخارۍ مو څنګه دي خرڅېږي که نه خرڅېږي؟ بله رښتین صاحب بخارۍ خو موږ هر کال ډېرې بخارۍ خرڅوو پیر او پلور یې ډېر ښه وي نورو کلو ته پرتله سږ کال لږ بازارونه یې ولاړ دي هغه د ژمي په د نړیوال ګرمي یا اقلیم بدلون کړی ده ګرمي ډېره ده تر اوسه پورې ډېر خلک داسې ښه سوداوي نه کوي. ډېره مننه شمشاد صاحب چې زموږ سره مو خبرې وکړې. ډېره مننه ستاسو څخه هم ډېره مننه. د ګلو ګلستان وطنه رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه شهره دشت دې د ګلو ګلستان وطنه رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه. د ملت ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه. په کلات ښار کې یو کسب کار ته راغلي یو چې د هم زیات کلنګانو تیشي وارې او شام ورته زړېږي بخارۍ هم جوړوي. له ده سره به خبرې کوو. تر هر څه د مخه که د ملت ټلویزیون لیدونکو ته ځان معرفي کړي. ستاسو نوم؟ زما نوم محمد وروره دا راته ووایه چې څومره وخت کېږي تاسو په کلات ښار کې دغه کسب کار کوئ؟ یار تقریبا دغه 40 کاله 25 کاله خو موږ د بابا د ټیم د وخته پاته ده موږ ته اوس خو موږ خو کشران یو موږ زامن یو نه دا کار کوو اوس موږ دا 15 کاله خو بیخي کېږي چې موږ دا کار کوو. څومره وخت په دې برخه کې شاګردي کړې ده که دا راته ووایه چې په شاګردي کې دې وهل خوړلي دي یو وخت دې یو شی خراب جوړ کړی یو شی دې کور جوړ کړی لاس دې سم نه جوړ کړی بخاري در څخه خراب شوي داسې وخت راغلی دی؟ والله خامخا راغلی چې دغه شی خراب نه کړې او د کله کسب زده کولی شي څوک کله چوکوش ته هم زده کولی شي خو اوس فلحاله چې یم په دې دوکان کې زه خپله استاد یم هر شی چې غواړي جوړولی شم. که لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې څومره کمه شیان جوړولی شئ څه شي جوړولی شئ لیدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو خپله په کلات ښار کې څه شي جوړولی شئ؟ والله دغه زما په دوکان کې دغه شیان وینې دغه ټوله شیان یو له بیلچو ماسه دغه راسته طرف ته دغه ټوله شیان زه خپله جوړولی شم هر شی چې ته غواړې اره غواړې تبر غواړې کلنګ غواړې هر شی چې غواړې خو چې ما نقشه ماته راوښیې زه جوړولی شم. قیمتونه څنګه دي؟ جوړ خو بې کوپه در قیمت یې راته ووایه چې قیمت کې په څو دي ګران دي ارزانه دي په 100 افغانۍ په 500 افغانۍ په 200 افغانۍ؟ قیمتونه پرې فرق لري خو مخکې چې ولو کالدار او دا خو ښه څه بند شو اوس افغانۍ دی په افغانۍ باندې خو چې دا شیان موږ ته هغه ځای ګران شوي دي اوس موږ هم دې ګران خرڅوو په 100 افغانۍ په 200 افغانۍ په 1.5 افغانۍ دا شیان چې موږ ته دا شیان اړوي موږ یې خرڅوو جوړوو. ګراکان له کوم ځای څخه ډېر لري له کوم ولسوالیو څخه ډېر لري د زابل؟ ولا د زابل د شینکۍ سره راځي د سوري صداري خوا سره راځي خو دغه مرکز د کلات ښار چې دی دغه چې دی د ولسوالۍ د هرې خوا سره راځي خو موږ ټول ګراکان د هر ځای د لرو دی نه چې د یوه ځای د لرو. زړه کلنګان او زړې چړې او هغه شیان چې تېروي ورپټ سوي وي کور پراته تا ترې راوړي بیا ته په څو ور تېروې په څو ور جوړوې په څو ور برابروې؟ ولا د لاس نیولې تر 500 پورې په 10 افغانۍ په 60 افغانۍ چې سره جوړ سره چې اوس خو پیسې دونه نه ورکوي چې 500 افغانۍ ورته وایي دا 500 افغانۍ وګوره دا شی وګوره خو مجبور نه وي په 60 ور جوړې یا 500 افغانۍ ورته وایي هغه په 500 ته غواړي د سې تاسو ته غواړي ته به مریان پات شي بل بیا څو قیمت ورته وایي نو مجبور یو موږ به 60 افغانۍ راکړه 10 افغانۍ راکړه ولا نه راکړي تر 60 افغانۍ تر اوسه بل نه دی راکړي نه راکړي. ډېره مننه چې موږ سره خبرې وکړې. ستاسو سره ډېره مننه چې موږ ته دغه وخت راکړي چې موږ سره خبرې وکړو. ډېره مننه ګران دوستانو له تاسو څخه هم موږ په کلات ښار کې یو تاسو د خپرونې تر پای شېبه راسره پاته اوسېږئ. دشت دې د ګلو ګلستان وطنه رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه
رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه شهره دشت دې د ګلو ګلستان وطنه رب دې ودان کړه زمونږ ګران افغانستان وطنه. ملي ټلویزیون لیدونکو له تاسو ټولو څخه ډېره مننه ستاسو له مینې او حوصلې څخه نن مو خپرونه ځانګړې کړې وه. کلار ښار ته د کلار ښار کې له هغه کسبګرانو سره مو خبرې وکړې چې دوی د بخاریو کاروبار کوي. دوی له خپل کاروبار څخه ډېر خوشحاله ول. له تاسو ټولو ګرانو قدرمنو لیدونکو څخه زیاته مننه چې د خپرونې تر پای مو زموږ ملتیا وکړه. تر بلې داسې خپرونې چې بیا ستاسو په خدمت ته حاضرېږو اجازه راکړئ. ښه وخت ولرئ. افغانستان وطنه زموږ تن او ځان وطنه یا زموږ وقار او عزت زموږ ګران وطنه هره صحرا د ښکلې غر او هوا د ښکلې کلې فضا د ښکلې هره صحرا د ښکلې غر او